سلامونه ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته د میمیفای ایرډراپ څخه د خپلو ټوکن وډرا OKX Web3 وایلټ ته او د هغه د نغدولو او د خرڅولو مکمله طریقه درته وښیم. نو راځئ ویډیو ته ځو. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. ملګرو ما تېره ورځ ویډیو کې تاسو ته د میمیفای وډرا د OKX صرافۍ ته ښودلې، خو دغه ویډیو کې غواړم د میمیفای وډرا Web3 وایلټ ته درته وښیم او د هغه نغدول. نو د دې کار لپاره به ملګرو تاسو لومړی راشئ، دلته به د ایرډراپ په برخه په میمیفای کې کلیک کړئ. دلته ګورئ ما سره دې اکاونټ کې یو سلونونه ټوکن دي او دلته به موږ راشو. دا ګورئ کلایم ټو OKX Web3 وایلټ، په دې آپشن به کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کړئ دلته ګورئ هغه زموږ کوم وایلټ چې موږ له مخکې کنیکټ کړی و د هغې ادرس موږ ته دلته ښیي چې دغه تاسو وایلټ ادرس ده. دومره اندازه ټوکن کلیم کوو، دومره فیس کټئ او دومره موږ ته رارسیږي. دا چې موږ وکړو دلته به لاندې کنفرم ووهو، دا به موږ ته کلیم شي. نو دغه د زموږ ټوکن کلیم شو. دا ګورئ فعلا د ما لږ پینډینګ کې دي. نو دغه ملګرو چاته زر رسیږي، چاته لږ ټایم نیسي، ځکه فعلا بیروبار ده په سرور. ما خپله یو څو نور هم وډرا کړي، تر اوسه نه دي راغلي، خو ډېرو ملګرو ته رسېدلي. نو که تاسو ته ورسېدل خو ښه، که ونه رسېدل انتظار وکوئ. ښه ملګرو، اوس چې دا موږ ته ورسېدل دا به اوس موږ څنګه نغدو، په کومه طریقه به یې نغدو. راځئ اوس زه تاسو ته نوره طریقه ښیم. اوس به نو ځو موږ خپل Web3 وایلټ ته، ځکه دا ټوکن زموږ همدغه وایلټ ته ځي. ښه نو دوستانو، هغه OKX مینی وایلټ ته راغلو چې تېره ویډیو کې ما تاسو ته ښودلی و چې دغه مینی وایلټ څنګه جوړ کړو او څنګه یې میمیفای سره وصل کړو. دې ته چې راغلی ملګرو تاسو به لومړی داسې کار وکړئ، دغه منیج کرپټو باندې به کلیک کوئ او دلته د سرچ آپشن کې یا سرچ نه د لاندې کاسټوم کرپټو په دې به کلیک کوئ. دلته به موږ میمیفای ټوکن هغه کړو، راواز کړو. دلته به په د ایتریوم نښه باندې کلیک واخلئ او په دې سرچ کې به ورته سوی ولیکئ. صحیح ده، سوی. دغه سوی ټوکن به انتخاب کړئ. دغلته به اوس تاسو یو کانټرکټ ادرس ورکوئ. دغه کانټرکټ ادرس د دا تاسو ته ټلیګرام چینل کې एकदम لاړ شئ زموږ چینل ته. چینل لینک لومړی کومنټ او ډسکرپشن کې شته. دا ادرس کاپي کړئ، دلته پیسټ کړئ. ګورئ میمیفای په خپله راځي. لاندې به اوس کنفرم آپشن ووهو، میمیفای به خپل وایلټ کې ایډ کړو. دغه دا ایډ شو. چې میمیفای ایډ شو ملګرو، دا ګورئ فعلا زما ټوکن خو نه دي را رسېدلي، خو که ستاسو ټوکن درته ورسېدل دلته بیلنس مو ډېر و. اوس به دا میمیفای موږ څنګه نغدو، په همدې میمیفای باندې به کلیک کړو ملګرو. دا موږ کولی شو مستقیم همدغلته سوپ کړو USDT ته یا بل کرنسي ته، هغه بایننس ته ولیږو. دې کار لپاره به ملګرو تاسو په سوپ کلیک کوئ او موږ به دا همدغلته سوپ کړو. کیسه به یې لنډه کړو ملګرو، صرافي او نورو ته به یې نه لیږو. چې په دې مو کلیک کړه دغه آپشن ګورئ، دا د ډیټا په رقم دا به داسې ووهو. میمیفای به ورته پورته راوړو او سوی ټوکن به لاندې راوړو. همدغه سوی ټوکنو ته به ملګرو لانچ کړو او دا سوپ کړو او دا سوی به خپل بایننس ته ولیږو. نو دلته به تاسو هغه خپل مقدار ولیکئ چې څومره سوپ کوئ. مثلا چې ټول در سره مثلا یو کس د ورسره زر دانې دي، خپل زر دانې به ولیکئ. تاسو ته وایي چې دونه ډالر کېږي. اوس به تاسو ملګرو یو کار کوئ چې خپل دې وایلټ ته به لږه اندازه د سوی ټوکن لیږئ. تقریبا ډېر کم غواړي ملګرو، د یو 2-3 سنټو هم وي بسنه کوي. دغه سوی ټوکن به موږ څنګه لیږو، راځئ اوس تاسو ته طریقه ښیم. دې ځای نه به بیک شو، بیا به داسې وکوئ ملګرو، دغه ادرس به یا را کاپي کوئ همدې ځای نه د میمیفای یا به د سوی ټوکنو ادرس کاپي کوئ. بیا به په منیج کرپټو کلیک کوئ، په دا سرچ کې به ورته تاسو سوی دا ځل ولیکئ. صحیح ده، سوی. سوی به ولیکئ. نو دلته به سوی ټوکن راواز کړو. ښه نو ملګرو، سوی چې مو سرچ کړ لاندې به راشئ، دلته ګورئ ډېر راباسي. دغه یو ګورئ په د سپین رنګ کې سوی. دلته به دا څنګ کې جمع نښه ورته کلیک کوئ. دغه ده، دا به اوس موږ ته ایډ شي. نو دا ګورئ موږ ته ایډ شو. بیک ځو بیرته لاندې راځو، دغه ګورئ سوی کوین، په دې باندې به کلیک کړو. دغلته یو ادرس موږ ته راکوي، دا به ګورئ، دا به کاپي ونیسئ. کاپي چې مو ونیو اوس دې ته موږ کولی شو سوی ټوکن له بایننسه، بایبیټه، OKX همداشان میګزي له هرې صرافۍ ولیږو. راځئ بایننس څخه زه د لیږلو طریقه تاسو ته ښیم. خپل بایننس به راواز کوئ ملګرو، یا که بایننس نه لرئ بله صرافي کې تاسو سره یې د سپاټ برخې څخه ته به راشئ. په نورو صرافیو کې یو دانه سوی ټوکن به واخلئ. که میګزي یا بله صرافۍ لرئ طریقه یې درته ښیم. سپاټ برخې ته راشئ، د سپاټ ټریډینګ ته. دغه ځای کې ورته تاسو مثلا MRTRX د تاسو ورته سوی سرچ کوئ. صحیح ده، سوی ټوکن. سوی ټوکن چې مو سرچ کړه دغه ټوکن دی، دا راشئ یو دانه یا هر اندازه چې تاسو غواړئ بای کوئ. دلته بای کوئ یو دانه، مثال په ډول زه راځم دلته یو دانه بای کوم. دا به په مارکیټ کې یو دانه به بای کو، یو سوی ټوکن. یو سوی ټوکن به له دې ځای څخه بای کوي په نورو صرافیو کې. او بایننس کې بیا دغه سپاټ سره څنګ کې کنورټ آپشن ده ملګرو، دغه کنورټ ووهئ، راشئ دلته به یو دانه سوی ټوکن بای کو. کنورټ آپشن چې مو ووهه دلته پورته USDT او لاندې امسټر. دا امسټر د ما لپاره په دې به کلیک کړو، دلته به سوی ووهو او یو دانه سوی ټوکن به واخلو. یو دانه به تاسو ملګرو واخلئ، بایننس نه یو نه کم نه وډرا کېږي. یو چې مو ولیکلو ملګرو تاسو ته چې دونه ډالر کېږي، فیس کم کټئ. صحیح ده،
دا یو سوی بیا باقي کېږي بیرته را لېږلی شو. دلته به ټریډ ووهئ او بس دا به څنګه شي، تاسو ته به سوی ټوکن واخیستل شي. بیا به راشئ سپاټ برخې ته وډرا به ووهئ او له دې ځای څخه به بیرته بیا دا سوی کرنسي انتخاب کړئ. دا ګورئ سوی کرنسي به انتخاب کړئ او وډرا آپشن به ووهئ. دلته خپله بلاک چین سوی ده، هغه ادرس چې مو کاپي کا به ورته دلته ورکو او دلته ګورئ مینیموم یو سوی به ورته انتخاب کړئ او وډرا آپشن به ووهئ. بیا خپل کوډ موډ به ورکړئ. دا یو سوی به تاسو ته وایلټ ته وډرا شي. وایلټ ته چې درته وډرا شو ملګرو، نور راشئ په میمیفای باندې کلیک کړئ. میمیفای چې مو کلیک کړ دلته سواپ آپشن ووهئ، لنډه کې سواپ کوي همدې سوی کرنسي ته. څنګه چې مې ویل دا ډیټا آپشن یې ووهئ، میمیفای پاس کړئ او سوی لاندې دلته ورته مقدار اماونټ ولیکئ چې څومره مثالا 10,000 دي، هر څومره درسره یا به ووهئ او لاندې به دغه آپشن ووهئ. ګورئ فعلا زما لپاره نه ده فعال ځکه زما میمیفای ماته نه دي رسیدلي. دا آپشن به ووهئ، ستاسو میمیفای سوی ټوکن ته بدلیږي او سوی ټوکن به بیرته بایننس ته ولېږئ. د سوی ټوکن د لېږلو طریقه هم بایننس ته، په دې به کلیک کړئ. دلته به تاسو سند آپشن ووهئ، ماته فعلا کار نه کوي ځکه بیلنس 0 ده. سند آپشن به ووهئ، بایننس نه به خپل د سوی کرنسي ادرس راواخلئ، دلته بیا سبمیټ کړئ. بس تاسو پیسې ځي نور بایننس ته، بایننس کې هم بیا کولی شئ بیرته سوی کرنسي USDT ته بدل کړئ. نو دغه ملګرو لنډ او اسانه طریقه و چې څنګه میمیفای وډرا او څنګه نقد کو. او همداشان ملګرو ما خپل وډرا کړو OKX صرافۍ ته تقریبا $100 په اندازه مې خرڅ کړو. نو واقعا ګټه متوسطه وه، د دغه ایرډراپ هم نه زیاته او نه کمه، بیا هم ښه لانچ شو او دغه اندازه پروفیټ یې موږ ته هم ورسو. نو هیله ده چې تاسو ته هم یو ښه ګټه اخیستې وي. د لا نورو ښو ایرډراپونو د ترلاسه کولو لپاره زموږ ټلیګرام چینل او زموږ یوټیوب ته